غم کله غمه شرمېدلی، غم کله غمه شرمېدلی، په ما به نه راتلل جوړه جوړه غمونه. یو داسې خبر او د مړینې خبر چې ټول افغانان پښتانه ودردول، دا څوک و؟ دا تاسو ته معلومه ده چې نزار یوسفزی و. ښاغلی یوسفزی په سعودي اماراتو کې میشت و او هلته د پښتنو د یو قومي ګوند عوامي نشنل پارټۍ سکرټري و او خلک په ده راټول وو. هلته دا ادبي هلې ځلې سیاسي هلې ځلې د پښتنو دپاره کولې. دا د قدرت کارونه دی چې څو ورځې وړاندې ښاغلی صوابۍ پښتونخوا ته په دې نیت راغلی و چې د ده مشر ورور ریاض خان وفات شوی و. دی د هغه په پاتا د مراسمو جنازې د مراسمو دپاره له سعودي عربه دلته راغلی و صوابۍ ته، یعنې پای د مرګ فرښتې دی هم له هغه ځایه دلته راویستو او د ده رویه په صوابۍ کې ځینې واخیستله. ارواحیه ښاد نزار یوسفزی چې نن ټول پښتانه یادوي او هر چېرته چې پښتانه دي د ده په غم کې خپل خیالات څرګندوي. دا معلومه ده چې دی یو خدمتګاره د خدایي خدمتګار و، یعنې دی د هېڅ مفاد د هېڅ لالچ دپاره نه و لګیا، بلکې ده د خپل وطن خپلې خاورې خیر غوښت و. ځکه خو خوشحال بابا وایي چې مړه هغه چې نه یې نوم او نه